خو وپوهیږئ چې د دنیا دغه ژوند له دې پرته بل څه نه دی چې یوه لوبه او ساعتیري او ظاهر زیب او سینګار او ستاسې په خپلو منځو کې او پر بل باندې ویاړېدل او په مال او اولاد کې او پر بل باندې د مخکې کېدلو هڅه کول دي. د دې مثال داسې دی لکه چې یو باران وشو نو په هغه سره د راپیدا کېدونکو نباتاتو په لیدلو سره بزګران خوشحاله شول. بیا همغه کښت پخیږي او ته وینې چې هغه ژیړ شو، بیا هغه بوس ګرځي. د دې برعکس آخرت هغه ځای دی چې هلته کافرانو ته سخت عذاب دی او د الله مغفرت او د هغه رضا ده د مؤمنانو لپاره. د دنیا ژوند د غولونې له متاع پرته بل څه نه دی. اوس غلی یو له بل نه د وړاندې کېدو هڅه وکړئ د خپل پروردګار د مغفرت او د هغه جنت خواته چې د هغه پراختیا د آسمانونو او ځمکې په څیر ده چې تیار کړی شوی دی د هغو خلکو لپاره چې پر الله او د هغه پر پیغمبرانو ایمان راوړی وي. دا د الله فضل دی چاته چې غواړي ورکوي او الله د ستر فضل خاوند دی.